د ګنا پیټ دی را پنکړ سرګردان دی کړم اے لاله دی دنیا ستړی ستومان دی کړم د ژوند لار سرګردان دی کړم وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم اے لاله دی دنیا ستړی ستومان د ژوند لار څښتن می ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم څښتن می ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم خپل عمله څه بدرنګه او ارزانه دې کړم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو په مخکینیو خپرونو کې موږ په دې باندې وغږېدلو چې اعتبار خاتمې لره دی. که خاتمه په ایمان باندې وي نو کامیابي یقیني ده. یو نه یو ورځ به الله رب العزت تا جنت ته داخلوي او که خدای مو کړه خاتمه خرابه شوه نو بیا به د همیشه دپاره دا انسان برباد او ذلیل وي. نو په دې وجه ایمان باندې خاتمې دپاره لوی لوی خلک ویرېدل او رپېدل او د لویو خلکو خپې په آخر وخت کې وښویېدې. په دې وجه هر حال کې د الله نه ویرېدل پکار دي او د استقامت دعا غوښتل پکار دي. په دې سلسله کې عبرت دپاره او ستاسې په زړونو کې فکر پیدا کولو دپاره ځینې واقعات ما ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړل. په تېره شوې خپرونه کې د بلعم بن باورا واقعه هم په دې سلسله کې ما تاسو ته بیان کړه. په دې سلسله کې تاسې آخري واقعه واورئ چې ډېره عجیبه او عبرتناکه واقعه ده. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله چې د دې نوم سره علما آشنا دي په خپل کتاب کې هغه کتاب دی په نامه د آب بیتی په اردو ژبه کې دی او په خپل نورو کتابونو کې دا واقعه په تفصیل سره لیکلې ده او مفتی محمد شفیع رحمه الله په دې واقعه باندې مستقله یوه رساله لیکلې ده. دا واقعه ډیره عجیبه واقعه ده او ډیره عبرتناکه هم ده. هغه واقعه دا ده چې یو بزرګ و په نامه د شیخ ابو عبدالله اندلسي چې د اکابرو اولیاو نه و د الله ولی و دوست و په زرګونو مدرسې او همدارنګه په زرګونو مریدان او په زرګونو مخلصین یې درلودل او د هغه د برکته په زرګونو مدرسې آبادوي. حضرت جنید بغدادي رحمه الله او همدارنګه حضرت شبلی رحمه الله هم د هغه شان او مریدان ول. نو یو ځلي شیخ ابو عبدالله اندلسي د سفر په ارادې سره د خپل کور نه ووتلو چې دې سره تقریبا په زرګونه شاګردان یې ورسره ول او دې سفر کې جنید بغدادي او حضرت شبلی رحمه الله دواړه هم ورسره ول. حضرت شبلی رحمه الله فرمایي ابو عبدالله اندلسي سره زموږ قافله په خیرت سره روانه وه چې په لاره کې د عیسایانو په یو کلي باندې زموږ تېرېدل وشول. د عیسایانو کله و په هغه تېرېدلو د مانځه وخت په ختمېدو و د مانځه کم وخت پاتې و په کلي کې موږ اوبه پیدا نه کړې. د اوبو د تلاش کې موږ د کلي نه بهر ووتلو چې چېرته بهر اوبه پیدا کړو. نو کلي نه چې کله بهر ووتلو هلته یوه کوهي او څا اوبو وه چې هلته یو څو جنکیو د هغې کوهي نه د خپل لوښي ډکول اوبه یې پکې اخیستلې.
نو د ابو عبدالله اندلسي نظر په هغه جنکیو کې په یوې جنۍ باندې پرېوت. د هغې سره یې خبرې اترې وکړې او په دې خبرو کولو سره او د دې نظر پرېوتلو سره د شیخ حالت بدل شو. هماغلته یې سر په ځمکه باندې کېښود او سرښکته کېناستو. 3 ورځې پورې تېرې شوې شیخ په ځمکه باندې سرښکته کړی ناست و، نه یې خوراک کوه او نه یې څښاک کوه، نه یې د چا سره خبرې کولې. حضرت شبلی فرمایي چې موږ ټول قافلې والا پریشانه وو، هېڅ نه پوهېدلو چې په شیخ باندې څه وشول. په 3مه ورځ باندې ما جرأت وکړه، عرض مې وکړه چې شیخ صاحب ستاسو د حالت نه ستاسو ټول مریدان پریشانه دي، څه ووایئ او څه وښیئ، څه واقع پیښه شوې. نو شیخ زموږ طرف ته متوجه شو، ویل چې 3 ورځې مخکې په دې کوهي باندې کومه جنۍ چې ما لیدلې وه او خبرې اترې مې ورسره کړې وې، د هغې محبت په ما باندې دومره غالب راغلی دی چې په ټولو اندامونو باندې د دې قابو دی. اوس زه د دې ځای نه نور نشم تللی، دلته به ناست. حضرت شبلی چې کله دا خبره د پیر نه واورېدله نو عرض یې وکړه چې حضرت تاسو د عراق د خلکو پیر او مرشد یاستئ، 12,000 یا 15,000 مریدان لرئ، تاسې د قرآن کریم په طفیل موږ ټول رسوا نه کړئ، دا خبره مه کوه. شیخ ابو عبدالله ورته ووایي چې د الله تعالی تقدیر نافذ شوی دی، زما نه د ولایت جامې اخیستې شوي دي، د هدایت علامات زما نه وچت شول، اوس کار زما په وس کې نه دی پاتې. دا یې ویل او په ژړا شو. حضرت شبلی فرمایي چې د دې خبرې په اورېدو سره موږ ټول سخت حیران شو او پریشانه شو او ټول د غم نه ژړل، ټولو د غم نه ژړل. نو آخر کې موږ مجبوره شو، شیخ هم په دې پرېښوده، موږ ټول پرې روان شو لاړو. چې کله بغداد ته راغلو نو دا واقعیت هلته موږ خلکو ته واورول. د شیخ واقعیت چې کله خلکو واورېدل نو په چوغو چوغو یې ژړا شروع کړه او ډېر هغه مخلصین چې د شیخ ول د دې واقعې په اورېدلو سره د غم نه داسې کمزوري شو چې د هغو روح د بدن نه ووتل، مړه شول. مدرسې هم خرابې شوې، شاګردان هم ورک شول، هغه د ذکر حلقې هم خرابې شوې. او د شیخ مریدانو ټولو الله ته د عاجزي لاسونه پورته کړي و، جړلې چې ای پروردګاره، ای مقلب القلوبه، ای د زړه اړوونکي زموږ د شیخ زړه واړوي. شیخ ته دوباره هدایت وکړي. حضرت شبلی فرمایي چې همدغه حالت کې زموږ جدایي او د شیخ نه 1 کال پوره تیر شو. 1 کال پس موږ ته دا خیال راغی چې لاړ شو د شیخ خبر واخلو چې هغه څه وکړه او څه وشول پې. نو حضرت شبلی فرمایي چې موږ څو ملګري سفر وکړه، هغه کلي ته ورسېدلو، کوم ځای چې هلته موږ شیخ پریښی و. د هغه ځای د خلکو نه موږ د شیخ پوښتنه چې شیخ چیرته دی، ابو عبدالله اندلسي چیرته دی؟ نو د کلي خلکو وویل چې هغه په ځنګل کې خنزیران څروي. موږ ویل چې معاذ الله ثم معاذ الله، دا څه واقعه ده؟ نو د کلي کې خلکو ویل چې هغه دلته د سردار لور سره واده وکړه. نو د جنۍ پلار هغه ته ویلې چې خپل لور تا ته زه په دې شرط باندې درکوم چې ته به په ځنګل کې زموږ خنزیران څروي. نو هغه ورسره ومنله او اوس په ځنګل کې خنزیران څروي. د شبلی فرمایي چې د دې حالاتو په اورېده موږ سره د غم د حد کم اندازه پاتې نه شو، یعنې غم هم نور هم زیات شو او د سترګو نه هم اوښکې روانې شوې. حضرت شبلی فرمایي چې به هر حال موږ خپل زړونه مزګ هغه ځنګل ته ورسېدو چیرته چې هغه خنزیران څرول.
وم لیدل چې د شیخ په سر باندې د نصاراو خولې ایښې ده او په ملا یې زنار یعنې د هندوانو کمربند تړلی دی او د خنزیرانو مخې ته ولاړ دی او په هغه امسا یې ډډه ولې په کومه امسا به یې چې کله کله د وعظ او خطبې په دوران کې ډډه لګوله نو چې کله شیخ موږ ولیدو سر یې ښکته که حضرت شبلی فرمایي چې موږ نږدې ورغلو او موږ ورته ویلې چې السلام علیکم شیخ په مزاح غوندې ویلې چې وعلیکم السلام حضرت شبلی فرمایي چې ما ورته ویلې چې ای شیخه دومره ډیر علم او د دومره ډیر فضل باوجود د احادیثو او د تفسیر علم لرلو سره سره ستاسو نه څه حال جوړ شوی دی ستاسو نن څه حال جوړ شوی شیخ جواب راکړه چې زما ورونو زما د وس نه خبره نه ده حضرت شبلی فرمایي چې شیخ جواب راکړه چې زما ورونو زما د وس خبره نه ده زما مولا چې څنګه غوښتل هغه یې وکړل د دومره نږدې کولو باوجود یې چې کله وغوښتل زه یې د خپل دروازې نه لرې وغورځولم ویې شړلم او د الله قضا څوک نشي رد کولی زما ورونو د الله تعالی د قهر او غضب نه ویرېږئ په خپل علم او فضل باندې کله هم غرور ونه کړئ کبر ونه کړئ د دې نه پسې آسمان طرف ته نظر وچکه او ویې ویلې چې زما مولا زما ګمان خو ستا په باره کې داسې نه و چې ته به ما ذلیل او خوار کړې او د خپلې دروازې نه به مې وباسې دا یې وویل او په چغو چغو یې ژړل شروع کړل موږ هم د شیخ سره وژړل حتی هغه لیکي مفتي شفیع صاحب د دې آواز په اورېدو سره هغه خنزیران هم راټول شول او هغوی هم ژړل حضرت شبلی فرمایي چې ما عرض وکړه چې ای شیخه تاسو د قرآن حافظ وئ او تاسو د قرآن په 7 قرائتونو سره لوستلو اوس هم تاسو ته قرآن یاد دی یا د هغې څه آیت تاسو ته یاد دی نو شیخ وفرمیل چې زما ورونو ما ته 2 آیتونو نه سوا هیڅ یاد نه دي او په هغو 2 آیتونو کې ډومبنی آیت دا دی چې الله فرمایي ومن یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشاء څوک چې الله تعالی ذلیل کړي هغه ته څوک بې عزت نشي ورکولی بشک الله چې څه غواړي هغه کوي او دویم آیت دا دی ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل چا چې د ایمان په بدله کې کفر اختیار کو یعنی ایمان یې پرېښود کفر یې غوره که یقینا هغه د نیغې لارې نه ګمراه شو حضرت شبلی عرض وکړه چې ای شیخه تاسو ته 10,000 حدیثونه سره د سند نه یاد و آیا اوس د هغې نه څه حدیث تاسو ته یاد دی نو شیخ وفرمیل صرف یو حدیث راته یاد دی چې رسول الله فرمایي من بدل دینه فاقتلوه کوم سړی چې خپل دین بدل کړي هغه قتل کړئ هغه ووژنئ حضرت شبلی فرمایي د شیخ دا حال چې موږ ولیدو ناامیده واپس بغداد طرف ته روان شو 3 ورځې موږ سفر وکړه په 3مه ورځ روان و چې موږ ته په لاره کې یو نهر او یو سیند مخې ته راغی موږ ولیدل چې شیخ د هغه نهر غسل وکړو او راووتلو او په اوچت آواز سره د شهادت کلمه وویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله حضرت شلی چې کله د شمې شهادت چې موږ واورېده موږ د خوشحالي څه حد نه و نو موږ د ځان سره شیخ بغداد ته راوستلو په لاره کې موږ د شیخ نه پوښتنه وکړه ستاسو د دې امتحان سبب څه و ولې الله دومره لویه تبدیلي په تاسو باندې راوستله نو شیخ جواب راکړه چې موږ ټول کله سفر کولو سفر کې روان وو نو کله چې د دې عیسایانو په کلي ته ورسېدو نو په بتخانو هغه بتخانو باندې چې کله موږ تېرېدلو او چې کله هغه آتش پرستي او صلیب موږ ولیده چې هغوی ټول د الله تعالی په عبادت کې نه بلکې د غیر الله په عبادت کې مشغول ول نو زما په زړه کې تکبر او لویي پیدا شوه چې موږ مؤمنان او موحد یو د یو الله عبادت کوونکي یو او دا کافران څومره کمبخته جاهلان او ناپوهه دي چې د بې ساه او بې عقله څیزونو عبادت کې لګیا دي بس دا خیال راتلل و چې هم په دغه وخت کې د غیب نه یو آواز راغی چې دا د ایمان او توحید ستا څه ذاتي کمال نه دی د ایمان او توحید ستا څه ذاتي کمال نه دی هر څه زموږ توفیق سره میلاویږي آیا ته خپل ایمان په خپل اختیار کې ګڼې
چې په دې وجې سره ته دوی سپک ګڼې. اوس به موږ تا ته در وښیو چې آیا ایمان ستا په اختیار کې دی که نه دی. نو حضرت شیخ فرمایي چې ما ته دا احساس وشو چې ګویا یوه مرغۍ زما د زړه نه والوتله چې دا په حقیقت کې ایمان و. دا د الله امتحان و په هغه باندې. قدرمنو اورېدونکو خپرونه دې وخت کې رجو لاندې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا د ګناه پیټ دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. واقع به تاسو ټوله په غور سره اورېدلي. د دې پوره واقع نه زما هم دا مقصد و چې ایمان زموږ په اختیار کې نه دی. څه وخت موږ تاسې په امتحان او په خطره کې راګیرېدی شو. هر کله چې د دومره لویو خلکو دا حال دی نو زموږ ایمان خو هسې هم د ګناهونو په وجه ډېر زیات کمزوری دی. دا خو د شیطان یوه دوکه او یوه ډیکه هم نشي برداشت کولی. نو په دې خیال کې مسلمانانو ورونو مو اوسېږئ چې موږ مسلمان یو او زموږ نجات یقیني دی. یو نه یو ورځ به نجات موږ ته ضرور میلاویږي، خو اصل اعتبار نو خاتمې لره دی. او د دې ضمانت چا سره هم نشته چې د ایمان کوم دولت چې نن موږ سره شته هغه به سبا پورې وي او آخرت پورې به هغه موږ سره وي او ځان سره به وړو. دا ضمانت هیچ چا سره نشته. نو اوس د ښې خاتمې لاملونه او اسباب څه دي او د بدې خاتمې لاملونه او اسباب څه دي؟ زه غواړم که تاسې غواړئ چې ستاسو آخره خاتمه په ایمان باندې هغه اسباب زه تاسو ته بیانوم په غور سره یې واورئ. لومبنی لامل او سبب د ښې خاتمې هغه د وسیلې دعا ده. څوک چې د وسیلې دعا تل لپاره ولولي انشاءالله چې الله رب العزت به هغه ته د ښې خاتمې دولت ورنصیب کړي. هغه دا ده چې کله مؤذن آذان کوي نو د آذان جواب په مستونې طریقې سره تاسې ووایئ. بیا یو ځل درود شریف ووایئ او د هغې نه پس د وسیلې دعا چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. دا دعا د اذان نه. په حدیث شریف کې راغلي چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله ارشاد فرمایلو چې وسیله په جنت کې یو خاص مقام دی چې هغه به الله تعالی یو انسان ته ورکوي او محمد رسول الله ویل چې د الله د رحمت نه زه امید لرم چې هغه انسان به زه یمه. نو تاسو زما دپاره د الله تعالی نه د وسیلې مقام غواړئ. کوم سړی چې د اذان نه پس د وسیلې دعا لولي نو محمد رسول الله فرمایلی دي چې حلت له شفاعتي، زما شفاعت د هغه دپاره شو، زما شفاعت هغه دپاره ثابت شو، زما د شفاعت هغه مستحق شو. د قیامت په ورځ به زه د هغه شفاعت وم. مولا علی قاری رحمه الله د دې حدیث په شرحه کې لیکلي دي چې په دې حدیث کې د وسیلې د دعا لوستونکي دپاره د ښه خاتمې زیری دی چې د داسې سړي خاتمه به انشاءالله ایمان باندې کیږي، ځکه چې د قیامت په ورځ به محمد رسول الله شفاعت صرف ایمان والاو لروي، کفارو لا به نه وي. په دې وجه قدرمنو اوریدونکو د وسیلې دعا ښه اهتمام کوئ، یعنې د اذان د دعا ښه اهتمام کوئ. تر دې چې مسئله دا ده که څوک قرآن تلاوت کوي او اذان شروع شي نو هغه ته پکار ده چې تلاوت بند کړي او قرآن کریم بند کړي، ډیر په توجه سره اذان واوري او د هغې جواب ورکړي، بیا په آخر کې د وسیلې دعا ووایي. دغه شان که بله څه وظیفه وایي نو وظیفه دې بنده کړي، د اذان جواب دې ورکړي او د وسیلې دعا دې ووایي. او دلته بله فایده هم شته دی چې د وسیلې دعا لستلو نه پس چې کومه دعا غواړې هغه دعا به ضرور الله درته قبلوي. تاسو تجربه وکړئ.
ځکه چې د درود او د وسیلې دعا الله نه ردوي. نو که دې دواړو دعاګانو سره تاسو یوه بله دعا هم شریکه کړه، نو دا درې واړه دعاګانې د الله دربار ته لاړې شو، نو الله د ټولو نه کرم کوونکی زیات دی. هیله ده چې الله رب العزت ستاسو دا درېیمه دعا هم قبوله کړي. دویم سبب د مسواک سنت ادا کول. دا د ښې خاتمې د اسبابو ځینې یو سبب دی. یو خو مسواک کولو سره د مونځ ثواب او یا چنده زیاتیږي. دویم عالمانو د مسواک ډېرې زیاتې فایدې بیان کړي دي. د هغې نه یې فایده دا هم بیان کړې چې څوک مسواک استعمالوي د مرګ په وخت کې به الله هغه ته د شهادت کلمه نصیبوي. دریم دا چې د خپل د نظر حفاظت کوئ. حدیث قدسی دی چې الله رب العزت فرمایي چې نظر د ابلیس د غشو نه یو غشی دی. څوک چې زما د ویرې نه خپل نظر د غلط ځای نه لرې کړي، زه به د دغه عمل په بدله کې هغسې ایمان ورنصیب کړم چې د هغې خوږوالی او حلاوت به د هغه په زړه کې پروت وي. ملا علی قاري رحمه الله لیکلي چاته چې د ایمان حلاوت ورنصیب شي، هغه به بیا د هغه زړه نه کله هم ونه وځي. نو هغه څوک چې د خپل نظر ساتي، د خپل نظر محفوظ ساتي، الله رب العزت به د هغه آخره خاتمه هم په ایمان سره تمامه کړي. څلورم سبب په حدیث شریف کې راغلی دی چې د صورت حشر آخري 3 آیتونه. صورت حشر په 28مه سپاره کې اوله سوره نه 2مه سوره ده. هغه آخرینی 3 آیتونه چې هو الله الذي لا اله هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. او ورپسې آیت. دا 3 آیتونه چې څوک وایي تر ماښامه پورې 80,000 فرشتې د هغه دپاره د مغفرت دعاګانې کوي، او څوک چې ماښام ووایي نو تر سبا پورې 80,000 فرشتې د هغه دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. او که په دې دوران کې هغه ته مرګ راغی نو د شهادت د مرګ ثواب به هغه ته میلاویږي، اگر که په خپله بستره باندې هغه مړ شوی وي. او زموږ علماو لیکلي چې د دې عمل باندې د خاتمې زیری ورکړی شوی دی. هغه څوک چې دا 3 آیتونه هر وخت وایي نو الله رب العزت به د هغه خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي، ځکه چې شهادت خو د ایمان والاو ته الله نصیب کوي. کافر ته دا مرتبه او اعزاز چیرته حاصلیږي؟ نو د دې د تلاوت کولو طریقه دا ده چې اول 3 ځله دا خاص اعوذ بالله وایي، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 3 ځلې به دا ووایي چې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. د دې نه پس یو ځل د صورت حشر آخري 3 آیتونه ولولئ، نو الله رب العزت به ستاسو آخره خاتمه په ایمان باندې تماموي، او تاسو ته به الله رب العزت د شهید درجه او مرتبه درکوي، اگر که تاسو په خپله بستره باندې مړه شئ. الله دې موږ ته توفیق راکړي، او الله رب العزت دې زموږ آخره خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي. دا د نیکې خاتمې اسباب وه. انشاءالله په بلې خپرونې کې به د بدې خاتمې اسباب تاسو ته هم تفصیلا وړاندې کړی شي. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شي. اول د نورو نه رابیلو بیا له ځانه دې کړم، ای لاله د دنیا ستړی ستومانه دې کړم، د ګناه پیټې دې را پڼ کړه سرګردانه دې کړم، ای لاله د دنیا ستړی ستومانه دې کړم. ما سره جیب څوکړي خاورو د او تا به څوکړي، ما سره جیب څوکړي خاورو د او تا به څوکړي، مننه ډېره بدرګه تر قبرستانه دې کړم.
هلاله همدې دنیا ستړی ستومان دې کړم مننه ډېره بدرنګه تر قبرستان دې کړم هلاله همدې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټې دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم هلاله همدې دنیا ستړی ستومان دې کړم هلاله همدې دنیا ستړی ستومان دې کړم هلاله همدې دنیا ستړی ستومان دې کړم هلاله همدې دنیا څښتن مې ښکلی کړم پیدا اول زخمن د عالم څښتن مې ښکلی کړم پیدا اول زخمن د عالم خپل عمله څه بدرنګه ورځانه دې کړم هلاله همدې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټې دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم هلاله همدې دنیا ستړی ستومان دې کړم ما ویل تا سره به راشي نیکمرغي او سکون ما ویل تا سره به راشي نیکمرغي او سکون څومره چې ډېره شوې همهومره پریشانه دې کړم هلاله همدې دنیا ستړی ستومانه دې کړم د ګناه پیټې دې را پنډ کړه سرګردانه دې کړم هغه واقعه دا ده چې یو بزرګ و په نامه د شیخ ابو عبدالله اندلسي چې د اکابرو اولیاو نه و د الله ولی و دوست و په زرګونو مدرسې او همدارنګه په زرګونو مریدان او په زرګونو مخلصین یې درلودل او د هغه د برکته په زرګونو مدرسې آبادوي حضرت جنید بغدادي رحمه الله او همدارنګه حضرت شبلی رحمه الله هم د هغه شان او مریدان ول نو یو ځلي شیخ ابو عبدالله اندلسي د سفر په ارادې سره د خپل کور نه ووتلو چې دې سره تقریبا په زرګونه شاګردان یې ورسره ول او دې سفر کې جنید بغدادي او حضرت شبلی رحمه الله دواړه هم ورسره ول حضرت شبلی رحمه الله فرمایي ابو عبدالله اندلسي سره زموږ قافله په خیرت سره روانه وه چې په لاره کې د عیسایانو په یو کلي باندې زموږ تېرېدل وشول د عیسایانو کله و په هغه تېرېدلو د مانځه وخت په ختمېدو و د مانځه کم وخت پاتې و په کلي کې موږ اوبه پیدا نه کړې د اوبو د تلاش کې موږ د کلي نه بهر ووتلو چې چېرته بهر اوبه پیدا کړو نو کلي نه چې کله بهر ووتلو هلته یوه کوهي او څا اوبو وه چې هلته یو څو جنکیو د هغې کوهي نه د خپل لوښي ډکول اوبه یې پکې اخیستلې نو د ابو عبدالله اندلسي نظر په هغه جنکیو کې په یوې جنۍ باندې پرېوت د هغې سره خبرې اترې وکړې او په دې خبرو کولو سره او د دې نظر پرېوتلو سره د شیخ حالت بدل شو هماغلته یې سر په ځمکه باندې کېښود او سرښکته کېناستو 3 ورځې پورې تېرې شوې شیخ په ځمکه باندې سرښکته کړی ناست و نه یې خوراک کوه او نه یې څښاک کوه نه یې د چا سره خبرې کولې حضرت شبلی فرمایي چې موږ ټول قافلې والا پریشانه وو هېڅ نه پوهېدلو چې په شیخ باندې څه وشول په 3مه ورځ باندې ما جرأت وکړه عرض مې وکړه چې شیخ صاحب ستاسو د حالت نه ستاسو ټول مریدان پریشانه دي څه ووایئ او څه وښیئ څه واقع پیښه شوې نو شیخ زموږ طرف ته متوجه شو ویل چې 3 ورځې مخکې په دې کوهي باندې کومه جنۍ چې ما لیدلې وه او خبرې اترې مې ورسره کړې وې د هغې محبت په ما باندې دومره غالب راغلی دی چې په ټولو اندامونو باندې د دې قابو دی
اوس زه د دې ځای نه نور نشم تلی، دلته به ناست یم. حضرت شبلی چې کله دا خبره د پیر نه واورېدله نو عرض یې وکړه چې حضرت تاسو د عراق د خلکو پیر او مرشد یاستی، 12,000 یا 15,000 مریدان لرئ، تاسې د قرآن کریم په د ګناه پیټې دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم، ای لاله همدې دنیا ستړی ستومان دې کړم. د ژوند لار سرګردان دې کړم، ای لاله وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. ای لاله همدې دنیا ستړی ستومان د ژوند لار څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم، څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم، خپل عمله څه بدرنګه ورځانه دې کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، په مخکینیو خپرونو کې موږ په دې باندې وغږېدلو چې اعتبار خاتمې لره دی. که خاتمه په ایمان باندې وي نو کامیابي یقیني ده. یو نه یو ورځ به الله رب العزت تا جنت ته داخلوي، او که خدای مو کړه خاتمه خرابه شوه نو بیا به د همیشه دپاره دا انسان برباد او ذلیل وي. نو په دې وجه ایمان باندې خاتمې دپاره لوی لوی خلک ویرېدل او رپېدل، او د لویو لویو خلکو خپې په آخر وخت کې وښویېدې. په دې وجه هر حال کې د الله نه ویرېدل پکار دي او د استقامت دعا غوښتل پکار دي. په دې سلسله کې عبرت دپاره او ستاسې په زړونو کې فکر پیدا کولو دپاره ځینې واقعات ما ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړل. په تېره شوې خپرونه کې د بلعم بن باورا واقعه هم په دې سلسله کې ما تاسو ته بیان کړه. په دې سلسله کې تاسې آخري واقعه واورئ چې ډېره عجیبه او عبرتناکه واقعه ده. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله چې د دې نوم سره علما آشنا دي، په خپل کتاب کې هغه کتاب دی په نامه د آب بیتی په اردو ژبه کې دی، او په خپل نورو کتابونو کې دا واقعه په تفصیل سره لیکلې ده، او مفتی محمد شفیع رحمه الله په دې واقعه باندې مستقله یوه رساله لیکلې ده. دا واقعه ډیره عجیبه واقعه ده او ډیره عبرتناکه هم ده. د شیخ دا حال چې موږ ولیدو نا امیده واپس بغداد طرف ته روان شو. 3 ورځې موږ سفر وکړه. په 3مه ورځ روان و چې موږ ته په لاره کې یو نهر او یو سیند مخې ته راغی. موږ ولیدل چې شیخ د هغه نهر غسل وکړو او راووتلو، او په اوچت آواز سره د شهادت کلمه وویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. حضرت شلی چې کله د شمې شهادت چې موږ واورېده، موږ د خوشحالي څه حد نه و. نو موږ د ځان سره شیخ بغداد ته راوستلو. په لاره کې موږ د شیخ نه پوښتنه وکړه ستاسو د دې امتحان سبب څه و؟ ولې الله دومره لویه تبدیلي په تاسو باندې راوستله؟ نو شیخ جواب راکړه چې موږ ټول کله سفر کولو، سفر کې روان وو، نو کله چې د دې عیسایانو په کلي ته ورسېدو نو په بتخانو، هغه بتخانو باندې چې کله موږ تېرېدلو او چې کله هغه آتش پرستي او صلیب موږ ولیده
چې هغوی ټول د الله تعالی په عبادت کې نه بلکې د غیر الله په عبادت کې مشغول ول، نو زما په زړه کې تکبر او لویي پیدا شوه چې موږ مؤمنان او موحد یو، د یو الله عبادت کوونکي یو، او دا کافران څومره کمبخته جاهلان او ناپوهه دي چې د بېساه او بېعقله څیزونو عبادت کې لګیا دي. بس دا خیال راتلل و چې هم په دغه وخت کې د غیب نه یو آواز راغی چې دا د ایمان او توحید ستا څه ذاتي کمال نه دی، د ایمان او توحید ستا څه ذاتي کمال نه دی، هر څه زموږ توفیق سره میلاویږي. آیا ته خپل ایمان په خپل اختیار کې ګڼې چې په دې وجې سره ته دوی سپک ګڼې؟ اوس به موږ تا ته در وښیو چې آیا ایمان ستا په اختیار کې دی که نه دی. نو حضرت شیخ فرمایي چې ما ته دا احساس وشو چې ګویا یوه مرغۍ زما د زړه نه والوتله چې دا په حقیقت کې ایمان و، دا د الله امتحان و په هغه باندې. قدرمنو اورېدونکو، خپرونه دې وخت کې راځو لنډې دمې ته، دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی ستومان د ګناه پیټ دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. واقع به تاسو ټوله په غور سره اورېدلي. د دې پوره واقعې نه زما هم دا مقصد و چې ایمان زموږ په اختیار کې نه دی. څه وخت موږ تاسې په امتحان او په خطره کې راګیرېدی شو. هر کله چې د دومره لویو خلکو دا حال دی، نو زموږ ایمان خو هسې هم د ګناهونو په وجه ډېر زیات کمزوری دی. دا خو د شیطان یوه دوکه او یوه ډیکه هم نشي برداشت کولی. نو په دې څرول وملیدل چې شیخ په سر باندې د نصاراو خولې ایښې ده او په ملا یې زنار، یعنې د هندوانو کمربند تړلی دی او د خنزیرانو مخې ته ولاړ دی، او په هغه مسا یې ډډولې، په کومه امسا به یې چې کله کله د وعظ او خطبې په دوران کې ډډه لګوله. نو چې کله شیخ موږ ولیدلو سر یې ښکته که. حضرت شبلی فرمایي چې موږ نږدې ورغلو او موږ ورته ویلې چې السلام علیکم. شیخ په مزه غوندې ویلې چې وعلیکم السلام. حضرت شبلی فرمایي چې ما ورته ویلې چې ای شیخه، دومره ډیر علم او د دومره ډیر فضل باوجود د احادیثو او د تفسیر علم لرلو سره سره ستاسو نه څه حال جوړ شوی دی؟ ستاسو نن څه حال جوړ شوی؟ شیخ جواب راکړه چې زما ورونو، زما د وس نه خبره نه ده. حضرت شبلی فرمایي چې شیخ جواب راکړه چې زما ورونو، زما د وس خبره نه ده. زما مولا چې څنګه غوښتل هغه یې وکړل. د دومره نږدې کولو باوجود یې چې کله وغوښتل زه یې د خپل دروازې نه لرې وغورځولم، ویې شړلم. او د الله قضا څوک نشي رد کولی. زما ورونو، د الله تعالی د قهر او غضب نه ویرېږئ. په خپل علم او فضل باندې کله هم غرور ونه کړئ، کبر ونه کړئ. د دې نه پسې آسمان طرف نظر وچکه او ویې ویلې چې زما مولا، زما ګمان خو ستا په باره کې داسې نه و چې ته به ما ذلیل او خوار کړې او د خپلې دروازې نه به مې وباسې. دا یې وویل او په چغو چغو یې ژړل شروع کړل. موږ هم د شیخ سره وژړل. حتی هغه لیکي مفتي شفیع صاحب، د دې آواز په اورېدو سره هغه خنزیران هم راټول شول او هغوی هم ژړل. حضرت شبلی فرمایي چې ما عرض وکړه چې ای شیخه، تاسو د قرآن حافظ وئ او تاسو د قرآن په 7 قرائتونو سره لوستلو. اوس هم تاسو ته قرآن یاد دی یا د هغې څه آیت تاسو ته یاد دی؟ نو شیخ وفرمیل چې زما ورونو، ما ته 2 آیتونو نه سوا هیڅ یاد نه دي، او په هغو 2 آیتونو کې لومبنی آیت دا دی چې الله فرمایي ومن یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشاء. څوک چې الله تعالی ذلیل کړي هغه ته څوک بې عزت نشي ورکولی. بشک الله چې څه غواړي هغه کوي. او دویم آیت دا دی ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. چا چې د ایمان په بدله کې کفر اختیار کو
یعنی ایمان یې پرېښود د کفر یې غوره که یقینا هغه د نیغې لارې نه ګمراه شو. حضرت شبلی عرض وکړه چې ای شیخه تاسو ته 10,000 حدیثونه سره د سند نه یاد و، آیا اوس د هغې نه څه حدیث تاسو ته یاد دی؟ نو شیخ وفرمیل صرف یو حدیث راته یاد دی چې رسول الله فرمایي من بدل دینه فقتلوه، کوم سړی چې خپل دین بدل کړي هغه قتل کړئ، هغه ووژنئ. حضرت شبلی فرمایي طفیل موږ ټول رسوا نه کړئ، دا خبره مه کوه. شیخ ابو عبدالله ورته ووایي چې د الله تعالی تقدیر نافذ شوی دی، زما نه د ولایت جامې اخیستې شوي دي، د هدایت علامات زما نه وچت شول، اوس کار زما په وس کې نه دی پاتې. دا یې ویل او په ژړا شو. حضرت شبلی فرمایي چې د دې خبرې په اورېدو سره موږ ټول سخت حیران شو او پریشانه شو او ټول د غم نه ژړل، ټولو د غم نه ژړل. نو آخر کې موږ مجبوره شو شیخ هم په دې پرېښوده، موږ ټول پرې روان شو لاړو. چې کله بغداد ته راغلو نو دا واقعیت هلته موږ خلکو ته واورول. د شیخ واقعیت چې کله خلکو واورېدل نو په چوغو چوغو یې ژړا شروع کړه. او ډېر هغه مخلصین چې د شیخ ول د دې واقعې په اورېدلو سره د غم نه داسې کمزوري شو چې د هغو روح د بدن نه ووتل، مړه شول. مدرسې هم خرابې شوې، شاګردان هم ورک شول، هغه د ذکر حلقې هم خرابې شوې. او د شیخ مریدانو ټولو الله ته د عاجزي لاسونه پورته کړي او جړلې چې ای پروردګاره، ای مقلب القلوبه، ای د زړه اړوونکي زموږ د شیخ زړه واړوي. شیخ ته دوباره هدایت وکړي. حضرت شبلی فرمایي چې همدغه حالت کې زموږ جدایي او د شیخ نه 1 کال پوره تیر شو. 1 کال پس موږ ته دا خیال راغی چې لاړ شو د شیخ خبر واخلو چې هغه څه وکړه او څه وشول پې. نو حضرت شبلی فرمایي چې موږ څو ملګري سفر وکړه، هغه کلي ته ورسېدلو، کوم ځای چې هلته موږ شیخ پریښی و. د هغه ځای د خلکو نه موږ د شیخ پوښتنه چې شیخ چیرته دی، ابو عبدالله اندلسي چیرته دی؟ نو د کلي خلکو وویل چې هغه په ځنګل کې خنزیران څروي. موږ ویل چې معاذ الله ثم معاذ الله، دا څه واقعه ده؟ نو د کلي کې خلکو ویل چې هغه دلته د سردار لور سره واده وکړه. نو د جنۍ پلار هغه ته ویلې چې خپل لور تا ته زه په دې شرط باندې درکوم چې ته به په ځنګل کې زموږ خنزیران څروي. نو هغه ورسره ومنله او اوس په ځنګل کې خنزیران څروي. د شبلی فرمایي چې د دې حالاتو په اورېده موږ سره د غم د حد کم اندازه پاتې نه شو، یعنې غم هم نور هم زیات شو او د سترګو نه هم اوښکې روانې شوې. حضرت شبلی فرمایي چې به هر حال موږ خپل زړونه مزګر هغه ځنګل ته ورسېدو چېرته چې هغه خنزیران